بېوسه مینه. د ماښام لمونځ چې مې جومات کې وکړو، کور ته راغلم. د خپلې مور سره د کټ په لنګه کېناستمه. ناڅاپه ډب ډب شو، چا ورته کوڅې وډبوه. مور مې ویل زویه ته ور ووځه چې ور څوک ډبوي، که څوک ملنګ وي نو څه خیر، له ور وباسه بیا او ورته ووایه موږ ته ډېرې دعاګانې کوه. چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي. ما ویل ها مورې راپاڅېدم، کوڅې ته راغلم، ور مې راخلاص کړو. ما ویل څه راوړم، غوړه که ګوړه. خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم. پښې ابلپښې او سرتور سر و لیونۍ ولاړه. ما لا څه ویل چې د هغې نه مخکې دا لګیا شو. ویل یې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه، کور کې چې کار هم کوي تاسو تش کنځلې کوي، ستا نامه اخلي او شیرې کوي چې خدای دې ورک کړي. په تعویذونو او ساختونو یې راله لور غرق کړه. بس زه په ښه راغلم، ما کور پرېښود، ما مور پرېښوده. راځه چې دواړه چېرته لرې د دې خلکو لاړ شو. دا خلک دلته مینان مینې ته چېرته پرېږدي. ما ویل نه لیونۍ دا څه کې دنیا به څه وایي چې د فلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده. پلار به دې مړ شي له خفګانه، دا زیاتی مه کوه. ځه کور ته لاړه شه او ښه په ارام کور کې بیده شه. سهار که ژوند نو په دې به بیا خبرې کوو. دا په ژړا شو. ویل یې ته هم بې وفا وختې، ما خو به ستا په مینه ملا تړله، څه خبر وم په تلو به لاړه شم، خو ته مې دا خبره واوره. سهار چې مړه وم جنازې له مې بیا را چې نه شي. دا کور ته لاړه او زه هم بېرته خپل کور ته راغلم. مور راته ویل بچی خیر و، دا څوک و بهر چې ورسره دې دومره وخت تېر کړو، ملنګ نه و څه؟ ما ویل نه مورې ملنګ نه و، ملګری مې و. راته یې ویل سبا به ځو له چا به کوټ به کوو. مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم. په کټ کې داسې بې بالښته بې ټولۍ پرېوتم او بیا په ځان پوه نه شوم، بیده شوی وم. سهار مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې. په کټ کې کښېناستم او ژر مې کلمه وویله. په ځان مې چوپ کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي. ما ویل پاڅمه اودس وکړمه، مونځ وکړمه. په دې کې بیا لوډ سپیکر وړنګېد. ملا صاحب ویل مسلمانانو د یو مړي اعلان هم واورئ، زموږ د کلي د فلانکي لور په حق ورسېده. د کلي خلکو یو یو کټ راواخلئ، هلته راسئ. اعلان مې واورېدو، خو ما ویل جوړې خوب وینمه. چې دروازې ته مې نظر شولو نو مور مې راغله. راته ویلې بچی پاسه لیونۍ مړه شوله، خیر دی نن ګوډ له مه ځه، نن د مړي ځای ته ورشه. مور مې خبره لا پوره مکمل کړې نه وه. زه ژر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلم. هلته چې ورغلم یو شور و یو غوغا جوړه وه. مور یې چیغې کړې چې ای لیونۍ پاڅه که نه. ځای را جارو کړه او بیا لوښي د ټول کور وینځه. پلار له جامې دې ورکړه، وړونو ته دې چای کېږده. زما وړې زما خوږې لورې راپاڅه که نه. مور یې په کور کې ژړل، پلار یې کوڅه کې ژړل، وړونه یې زلمي وو، هغوی هم په پرده کې ژړل. د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفه ولاړ وه. د لیونۍ په کور بیا وخته و، قیامت راغلی. یو څو کسان دې خوا ولاړ وو، زه یې خوا له راغلم. ما ترې پوښتنه وکړه چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه. یو راته ویل چې سیاست شی ته نه یې خبر. ما ویل نه خدای ګوغو ته خو مې لږ شان پوی کړه که نه. هغه ویل خلک وای دا و چې و په چا مینه، هغه سپیره هغه بدبخته دې له زړه مات کړلو، دا یې د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده، نو دې په دغه وجه زهر وڅښل ځان یې مړ کړو. د لیونۍ د خولې خبره رایاده شوله. سبا مړه وم، جنازې له چې مې را نه شي بیا. ما ویل پښتون یم په ژوند درله زه هم نه درځم، خو چې ځان مړ کړم نو تا سره یو ځای به شمه. په دغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونۍ نشته، نو زه په دې دنیا څه کومه. چې کور ته راغلم نو مور مې په ژړا کې ویل زویه په سترګو مې تیاره ده، جوړې زه هم مرمه.
ما ویل خدای به خیر کړي مورې داسې مه وایه ته موټر مې راوستو او زر مې دا روغتون ته بوتله په روغتون کې د ډاکټران ورله معاینه وکړله ویل ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځې په روغتون کې مې 15 ورځې تېرې کړلې را سره غم د خپلې مور و رانه هر زهیرو د لیونۍ دپاره مړ نه شومه د خپلې مور دپاره ژوند کومه څومره مجبوره وي بېوسه مینه څومره مجبوره وي بېوسه